په واورو بار د موټرونو وروسته له هغې د خوست ښار په بیلابیلو واټونو کې زیات شوي چې هوا د پام وړ ګرمېدو پر لور روانه ده. دغه واوره د خوست ولایت موساخیلو او پکتیا ولایت له غرنیو سیمو څخه راوړل کیږي. پلورونکي وایي د هوا ګرمېدو سره یې خوست ښار ته راوړي تر څو یې وپلوري چې د کاروبار له اړخه یې د عاید یوه ښه سرچینه هم ګرځېدلی. دا واوره خو موږ د موساخیلو ولسوالۍ څخه راوړو په یو غریزه سیمه کې دا واوره موږ جمع کوو، بیا چې د اوړي موسم راشي موږ یې بازار ته راوړو. دا موږ بعضې اخلو، ځینې بیا خپله ذخیره کوو. هره ورځ تقریبا یو 50 میټره واوره د خوست ولایت کې توزیع کوو. مزدوران ورته وایو چې 400-500 روپۍ ورځانه ورکوو. مطلب یې دغه چې شلوخه ورو ډېر مشکل لري، هلته یخک وي ډېر زیات، هغه تکلیف دی ډېر. او ژمی ولته وروره سوړه ووایي، دلته ژمی وړی ګرمي وي او په ترکاب یې ولته سول غوړي، په پوکې موزې به ورته وخولې، یعنې دا ترپلې مرپلې دا به ورته ښکوې، سوپ چې برابر وي که په ترکای پیدلی نه وی دا بیا ته نشې ښکولی زم کولی، ځکه چې تقریبا دا میږه 50-60 میټره اوره په یوه ذخیره کې هغه کو دغه وخته 12 میټره 14 میټره میختر ورو. د دې ترڅنګ بعضې خلک بیا د واورو او له یخ څخه زیات استفاده کول د هوا ګرمېدو ترڅنګ د خلکو کمزوری اقتصادي وضعیت هم یادوي. دوی زیاتوي چې ډیری خلک خپلو کورونو کې یخچالونه نه لري تر څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي، نو په دې موخه له واورو او یخ څخه استفاده کوي. واوره چې راوړل کېږي ډېر خوشحاله یو، ځکه چې ارزانه ده، موږ دپاره ډېر اقتصادي دوام لري. اوس ګرمي ده، سړی اوبه ته ضرورت ده چې وایي موږ سلاجې نه لرو، نه دغسې هغه امکانات لرو چې موږ اوبه په سړی کړو، پایپ په سړی کړو. او بس ډېر ورته خوشحاله یم. 15 روپۍ موږ ته مان ته مېږي، ډېر ارزانه ته مېږي. دلته خو اقتصادي وضعیت ډېر ټیټه درجه کې ده، کمزوری دی. دا واوره نه یوازې خوست ښار کې پلورل کیږي بلکې د ولسوالیو بازارونو او د کلیو په دوکانونو کې هم پلورل کیږي چې یو خوا خلکو ته د کاروبار یوه ښه سرچینه ګرځېدلې، بل لوري د کلي خلکو هم کولی شي چې له نږدې یې ترلاسه کړي. خط یا کله دې ځایه زه 15 یا 20 منه واوره وړم تر څو کلي دوکان کې خرڅه کړم، ځکه چې د کلیوالو اقتصادي وضعیت ډېر کمزوری دی، دی سلاجې ته ضرورت لري، سلاجې نشي دی اخیستی. دلته واوره موږ ته اسانه تمه میږي، هلته موږ هم اسانه خرڅوو. د واورې والا کار کېږي، زموږ کېږي او د خلکو کار هم کېږي. فهم باید وکړي چې تر څو دغه واوره چې دا د خاورو د ګنډکۍ د دې څخه باید وساتي او په خپلې بڼه دلته راورسوي، او بیه یې بیخي کمه ده. د یادولو ده چې دغه واوره د ژمي په موسم کې د پکتیا ولایت تیرا کنډو او نور غرنیو سیمو راخوا د خوست ولایت موساخیل ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې په ډیر مهارت سره جمع کیږي چې بیا د هوا ګرمېدو سره د پلور په خاطر بازارونو ته وړاندې کیږي.